د امیندوارۍ ضد تخنیکونه نوي نه دي. زرګونه کاله پخوا انسانانو د امیندوارۍ ضد هڅې کړې دي. د امیندوارۍ ضد تخنیکونه د سړیو او ښځو ترمنځ فرق کوي. دلته د سړیو لخوا یو ډیر عام تخنیک د کانډوم یا ساتي په نوم دی چې پښتو کې ورته ډک پوښي وایي. خو ډک پوښي یوازې د حمل د مخنیوي لپاره نه کارول کیږي، د هغو ناروغیو څخه د جلوګیري لپاره هم کارول کیږي چې د سیکس له لارې انتقالیږي. تقریباً 11,000 کاله مخکې انسانانو د حیواناتو له کولمو څخه د ډکپوښو یا کانډومونو په حیث ګټه اخیسته. په 1839 میلادي کال کې چارلس ګوډیر د ربړ د کیمیاوي جوش طریقه اختراع کړه. د دې اختراع په برکت په کال 1855 کې د ربړي کانډومونو اختراع ته لاره هواره شوه. خو دې ډول ربړي کانډومونو ډیر ضخامت لرلو او د باسیکل د ټوپ په شکل وو. دا هم خلکو له مجبوري ورځې کارول، ځکه چې هغه وخت کې د سیفلیس ناروغي ډیره زیاته وکنه. تاسو خپل فکر وکړئ چې د باسیکل ټوپ به سوي او خوند به سوي. خوند به هغه وخت کوي چې تاسو د خود چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. خلکو همدا ډول وچ او تازه مالونه وهل راوهل چې بیل اخره په کال 1920 کې لیټیکس یا خام ربړ اختراع شو. په کال 1950 کې د لومړي ځل لپاره د خام ربړ څخه جوړې شوې غوړې ډکپوښې بازار ته راووتې. اوس خلک مجبور نه و چې ډګو ته د حیواناتو کولمې یا د ټایرونو ربړونه ور واغوندي، بلکې اوس نازک او په مختلفو خوندونو لاستیکي کانډوم راوتل چې شوکي هم خلک وراغوندي. ځینې نوې کانډومونه نور ښه والی هم لري، لکه کولی شي غنډلک وساتي او د سیکس په وخت کې سست نشي. همدارنګه کولی شي د انزال موده زیاته کړي. د کانډوم د کارولو پر مهال د پخلي له تیلو نه د لوبریکانټ یا غوړوونکي مادې په حیث استفاده مه کوئ. تیل کړای شي چې د کانډوم له ربړ سره تعامل وکړي او د هغه د شکېدلو لامل شي. د دې پر ځای د کانډوم خپلو غوړو لیاړو د سیکس لپاره له مخصوصو لوبریکانټونو څخه ګټه واخیستل شي.